سلامونه من احترامات د پټو لعلونه د ادبي خبرونه درنو ملګرو ستاسو چې ادبي ملګری محمود الله پایما یو ځل بیا درته د پټو لعلون په ادبي خبرونه کې ډیر زیات سلامونه مینه هرکله د پټو لعلونو د ادبي خبرونه لړۍ یو ځل بیا ننګرهار ولایت ترغله د دلته راسره ډیر درون شاعر ډیر خوږجبه شاعر مشر شاعر محمود خزان دغه ادبي بندر کې ناشته کوي د خزان سے پر ژوند شاعري بحث کو تر تاسو د رسول مکسره پات شي خزان سے سلامونه مینه او احترامات ډیره مننه وفا صاحب زه هم په خپلوار لومړی تاسو ته بیا تاسو د کمرې له طریقه ټول مینوالو ته د پټ لعلونو خبرونه ټول مینوال ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو نه مننه کوم چې راغلی زیار مو ایستو او موږ سره هم دغه خبرو فرصت موږ ته راکړه ډېره زیاته مننه کوم خزان صاحب ډېرې ملګري ودې پیژني ځکه د شاعرۍ په برخه کې مو بلا کار کړی ډېر وخت کېږي خو شته دغسې زیاتره مینوال چې تاسې په لومړي ځل ګوري راځي ستاسې لنډه پیژندګلي اورو د هغې نه وروسته یو څو شعرونه مو اورو لکه څنګه تاسو یاد وکړه محمود نوم مې دی او خزان تخلص کوم د لغمان ولایت مرکز اړوند اوسېدونکی یم اوس مهال جلال آباد ښار 15 مناهه کې وخت تېروم ډېر ښه دی خزان صاحب راځو شاعري اورو په پیل کې یو غزل اورو غزل به ووایم چې په شور او په فغان که په خفګان دی زما ژوند په شور او په فغان که په خفګان دی زما ژوند لا ساه اخلي بیا هم دا دی روان دی زما ژوند ډېر ښه دی پرې تنده ماتوم د چا یادونه راورېږي پرې تنده ماتوم د چا یادونه راورېږي د للمې ځمکې ګل یمه باران دی زما ژوند ملګرو که مې ژوند غواړئ یوه خبره واورئ جانان باندې مې پام کوئ جانان دی زما ژوند ډېر ښه دی ملګرو که مې ژوند غواړئ یوه خبره واورئ جانان باندې مې پام کوئ جانان دی زما ژوند د دې دور د ښکلو نه یې خدای ګورنګ اخیستی نن جوړ سبا په نه خبره وران دی زما ژوند اشنا که اورېدی شي نو نن یې درته وایم اشنا که اورېدی شي نو نن یې درته وایم غوږ ونیسه له غمه ډک داستان دی زما ژوند یو نه دی دلته ډېر مې کوي ژوند کې لاسوهنې یو نه دی مننه یو نه دی دلته ډېر مې کوي ژوند کې لاسوهنې ملګرو بس تیار افغانستان دی زما ژوند بیا ووایه یو نه دی مننه یو نه دی دلته ډېر مې کوي ژوند کې لاسوهنې ملګرو بس تیار افغانستان دی زما ژوند خزان نه وم خزان شوم د چا په یارانه کې زما په څېر خزان دی زما ژوند ډېر ښه ډېره زیاته مننه کوم خزان صاحب واقعا چې ښه غزل و راځو په دغه برخه کې یو دوه درې پوښتنې وکړو اجازه دي خزان ته کله پته ولګېدله چې زه شاعر یم څومره وخت کېږي شاعري کوي له نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې بس یو نیم شعر به م لیکم ماته ګوډې به م لیکلې نو هغه وخت کې ملګرو په منځ کې به مې چې وویل نو هغې به تشویقولم چې ولا دا خو د ښه شعر لیکلی شاعر یو په مجالس کې به راته د شاعر دغه کوو چې ته شاعر یې خو زه لا باوري نه وم چې زه به شاعر یم یا به نه یم یا دې ته به شعر ویلی شم یا نه شم ویلی خو د وخت په تېرېدو سره بیا کله مې چې ادبي ناستو کې برخه واخیسته ادبي ناستو کې ناسته ولاړه پیدا شوه نو همغه راایسته نو شعرونه وایي نو د څخه بیا په دې 15 کلن هنري سفر کې څو کتابونه چاپ دي او کوم راتلونکی کتاب وي 4 شعري ټولګې مې چاپ کړي دي لومړی وګوره اشنا په نوم ده لپه کې اوبه درېیمه نازکه غاړه او د اواز زمزمې دغه 4 شعري ټولګې دي دغه 4 شعري ټولګو کې یوازې غزلې دي غزلې هم شته د په لومړۍ ټولګه کې خو د غزلو تر څنګ لوبې هم شته ده یعنې هغه ولسي رنګ لري لوبې چاربیتې هم شته ده بیا په نورو کې هم بېلابېل فورمونه شته خو زیات برخې غزل دی راځو یو څو غزلې مسلسل اورو 2 غزلې 3 غزلې نظمي نو تاسو خو زه یو ناڅاپه م راګیر کړم مسلسل غزلې هم اوري کتابچه هم نشته خو زه خیر بیا هم دومره به په ذهن کې راسره سوي مهرباني وکړئ غزل دی چې اوس کومه نړۍ کې یم چې چېرته یم
اوس کومه نړۍ کې یم چې چیرته یم ناس د ژوند بیړۍ کې یم چې چیرته یم اوس کومه نړۍ کې یم چې چیرته یم ناس د ژوند بیړۍ کې یم چې چیرته یم سرک د رڼا نه ښکاري دا څه چل دی توره ترږمۍ کې یم چې چیرته یم سرک د رڼا نه ښکاري دا څه چل دی توره ترږمۍ کې یم چې چیرته یم ژوند نه مې د جوړه د منصور کیسه ژوند نه مې مننه ژوند نه مې د جوړه د منصور کیسه غاړه یم رسۍ کې یم چې چیرته یم ته پوهېږې زه درته څه ووایم ورک په غریبۍ کې یم چې چیرته یم ډېر ښه دی ته پوهېږې زه درته څه ووایم ورک په غریبۍ کې یم چې چیرته یم او نه دې وینم لرې که نږدې یمه نه دې وینم لرې که نږدې یمه بس مسافرۍ کې یم چې چیرته یم زه خزان اوس هم درپسې هغسې مړ هره ګړۍ کې یم چې چیرته یم یو غزل بله مورو نو مسلسله خبره ده چې یو غزل دی چې ملګري اکثره وخت راته وایي چې دا غزل ووایه همغه وایم چې مه وایه چې یار دی ولا وژنې دی مه وایه چې یار دی ولا وژنې دی ځان ساده خونکار دی ولا وژنې دی پام کوه چې مخې ته یې ور نه شي ډېر درته په قار دی ولا وژنې دی پام کوه چې مخې ته یې ور نه شي ډېر درته په قار دی ولا وژنې دی او ښکلی دی له رنګه پرې غلط نه شي ښکلی دی له رنګه پرې غلط نه شي زهر دی کوکنار دی ولا وژنې دی ستا په څېر ډېر خلک وژلي دي دا د ښکلو کار دی ولا وژنې دی ستا په څېر ډېر خلک وژلي دي دا د ښکلو کار دی ولا وژنې دی دې چم کې نوکر چې تر پرونه و نن هغه بادار دی ولا وژنې دی دې چم کې نوکر چې تر پرونه و نن هغه بادار دی ولا وژنې دی پام خزانه راز نه دی خبر نشي پام خزانه راز نه دی خبر نشي ستا هغسې پلار دی ولا وژنې دی ډېره زیاته مننه کوم خزان صاحب وروستی غزل اورو زموږ د خپرونې وخت هم ډېر مختصري راځو وروستی غزل اورو د هغې نه وروسته به خپرونه رانغواړو نو اسیر صاحب په خوښه یې وایم چې د خیال دره کې لټومه هسې ورکه غاړه چې د ارمان ستره نړۍ کې ملکه غاړه د خیال دره کې لټومه هسې ورکه غاړه چې د ارمان ستره نړۍ کې ملکه غاړه یاره رښتیا که درته ووایم نه جوړېږي یاره رښتیا که درته ووایم نه جوړېږي زما زیږه زیږه لاسونه ستا نازکه غاړه یاره رښتیا که درته ووایم نه جوړېږي زما زیږه زیږه لاسونه ستا نازکه غاړه ستا په مستۍ کې حماسې مې دي نیکه لاهودي پرې به دې نږدم اباسینه ته راټکه غاړه ستا په مستۍ کې حماسې مې دي نیکه لاهودي پرې به دې نږدم اباسینه ته راټکه غاړه د بل چا راج په ځان منلی نشي دا دلیل دی د بل چا راج په ځان منلی نشي دا دلیل دی جنګ او جګړې د پښتانه ورکوي ځکه غاړه زه دې هغې ورځې په تمه زندګي کوم چې کله به ورکي زما مینه او ستا کرکه غاړه زه د هغې ورځې په تمه زندګي کوم چې کله به ورکي زما مینه او ستا کرکه غاړه هغه چې ټول عمر یې نورو باندې هسکه وړله هغه چې ټول عمر یې نورو باندې هسکه وړله څنګه یې کېښودله خاورو کې په ځمکه غاړه د پسرلي او د خزان کې سلا هغسې ده مننه د پسرلي او د خزان کې سلا هغسې ده لا یې ورکړې نه ده یو او بل ترکه غاړه د خیال دره کې لټومه هسې ورکه غاړه ډېره زیاته مننه کوم خزان صاحب واقعا چې ښه شاعري مو واورېدله ستاسې له ژوند شاعرۍ نه ډېرې ملګري خبر شو په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام لرئ نو پیغام دا پیغام به لومړی ټولو کورنۍ که څوک دغه اوري کوشش دې وکړي چې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي ځکه تعلیم ډېر مهمه ده او شاعرانو ملګرو ته یو لنډ پیغام لرم چې شعر به په دې توګه ولیکي چې هغه ټولنې ته یو مثبت پیغام ولري او دغه داسې شعر ونه لیکي چې هغه د دې په ځای چې ټولنه مثبت خواته راولي نو منفي خواته یې بوځي نو بیا هم تاسو نه مننه کوم چې راغلی زموږ دا څو خبرې مو خپل مینهوالو سره شریکې کړې کور مو ودان ډېره زیاته مننه کوم بیا هم چې وخت دې راکړو خوږه خوږه شاعري دې راته وویله او په وروستۍ کې ملګرو ته ډېر خوږ پیغام وړاندې کړو درنو ملګرو دغه د پټو لعلونه ادبي خپرونه چې تاسې راسره مشر شاعر محمود خزان واورېدو یو ځل بیا چې د یو ښه شاعر یو ښه ملګري سره ستاسې مخې ته حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شېبې د لوی الله په امان